سلامونه ونیکی هیله درنو قدرمنه هیوادوالو په دې هیله چې ټول براته روغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو قدرمنه هیوادوالو تر اوسه پورې ما په یوټیوب چینل کې تقریبا 4 زمانه پوسټ کړی دي. په دې هیله چې په هغه باندې به ښه پوه شوي یاست چې د هغو له جملې څخه simple present tense ده، present continuous tense ده، past tense او future tense. دغه زمانه چې دا ما تاسو ته پوسټ کړی دي، نو غوښتل مې مخکې له دې نه چې زه تاسو ته پرفیکټ ټنسونه شروع کړم، نو د هغې نه مخکې مې غوښتل چې ځینې د فعل حالتونه دي چې هغه له تاسو سره زه شریک کړم، ځکه هغه ډېر مهمه دي. باید د فعل په حالتونو باندې موږ تاسو پوه شو چې یو فعل څو حالتونه لري او څه قسم مثلا په مختلفو زمانو کې څه رقم موږ تاسو هغه استعمالولی شو. قدرمنو دوستانو، عموما فعل 3 حالت لري چې یو ته وایي پریزنټ موجوده وي، او بل ته وایي پاست دویم حالت وي، او بل دریم حالت چې دا هغې ته وایي پاست پارټیسیپل ده. په ځینې پوهان په ګرامر کې کله کله ورته 4 حالتونه هم وایي چې یو فعل 4 حالتونه لري، چې په هغې کې د پریزنټ کنټینیوس کې چې کوم فعل استعمالیږي چې آی ان جي ورسره راځي، هغه هم ځینې پوهان وایي چې دا هم د فعل یو حالت ده، چې بیا وایي چې مثلا یو فعل 3 حالت لري چې پریزنټ ده، پریزنټ پارټیسیپل ده، پاست ده او پاست پارټیسیپل ده. چې پریزنټ فورم مثلا موږ تاسو یو فعل وایو چې لکه ټاک، خبرې کول. ټاک موږ تاسو په موجوده زمانه کې استعمالوو، چې په عادي حالت کې مثلا I talk to my brother every day، زه هره ورځ له خپل ورور سره خبرې کوم. نو دا ټاک په خپل حالت باندې پاتې کیږي. خو که چیرته دغه ټاک موږ تاسو په پریزنټ کنټینیوس کې استعمالوو، نو بیا وایي چې I am talking to you، زه له تا سره خبرې کوم. دلته له ټاک سره آی ان جي ورسره اضافه سو چې دا د فعل حالت یې تغییر ورکړ. نو ټاک په خپله اصلي فعل چې دا ټاک ده، نو دلته آی ان جي ورسره راغی. دغه آی ان جي چې کله ورسره راغی دا دې ته پریزنټ پارټیسیپل وایي، چې په آی ان جي ورسره اضافه شوی ده، او په پریزنټ کنټینیوس موجوده جاري زمانه کې له هر فعل سره آی ان جي ورسره راځي، اضافه کیږي. همدغه شان بیا په پاست ټنس کې په تیره شوې زمانه کې ځان ته اصول لري، ځان ته قوانین لري، ځان ته قاعدې لري، چې له فعل سره په ځینو وختونو کې موږ تاسو ډي او ای ډي اضافه کوو. دا چې څه وخت ډي اضافه کوو او څه وخت ای ډي اضافه کوو. او په ځینې وخت کې داسې فعلونه هم شته ده چې هغه په وای باندې خلاصیږي، چې وای له منځ نه ځي او د ورسره د وای په ځای باندې آی استعمالیږي، او بیا ای ډي هم ورسره اضافه کیږي. نو هغه به هم انشاءالله په دې ویډیو کې در سره شریک کړم چې تر څو تاسو ورباندې ښه پوه شئ. خو عموما د فعل سره ډي او یا ای ډي په تیره شوې زمانه کې اضافه کیږي. همدغه شان د فعل دریم حالت چې ده، په هغې کې هم کله ډي او کله ای ډي اضافه کیږي په دریم حالت کې. خو ځینې داسې فعلونه دي چې هغوی مکمل سپیلنګ یې تغییر کوي. یعنی مثلا هغه لکه سپیک ده. سپیک په سمپل پریزنټ ټنس کې یا په موجوده زمانه کې چې کله مثلا په دغه موجوده زمانه کې موږ تاسو خبرې کوو، نو وایي چې مثلا I speak English، زه انګلیسي خبرې کوم. نو په دې وخت کې سپیک په خپل حالت باندې پاتې کیږي. که چیرته دا موږ په پریزنټ کنټینیوس کې استعمالوو، د سره آی ان جي ورسره اضافه کیږي. مثلا په همدې حالت کې چې زه دا خبرې کوم، زه تاسو ته وایم چې I am speaking to you، زه له تاسو سره خبرې کوم. نو په دې ځای کې آی ان جي ورسره راغی. او که چیرته همدغه موږ تاسو په تیره زمانه کې استعمالوو، په تیره شوې زمانه کې استعمالوو، نو بیا دلته د فعل مکمل تغییر کوي، چې دې ته په انګلیسي کې irregular verbs وایي. یو regular دي، یو irregular verbs دي. regular verbs هغه فعلونه دي چې یعنی regular یعنی باقاعده یا قاعده لرونکي فعلونه دي. regular verbs هغه دي چې د هغوی سره په تیره شوې زمانه کې یا د فعل په دویم حالت کې ډي او یا ای ډي ورسره اضافه کیږي. بل irregular verbs دي. irregular verbs هغه فعلونه دي چې هغوی مکمل سپیلنګ تغییر کوي، یعنی هغوی سره ډي او ای ډي نه اضافه کیږي. دا چې کومو سره ډي او ای ډي اضافه کیږي دې ته باقاعده یا regular verbs وایي، چې دا اسانه ده. موږ تاسو کولی شئ چې ډي او یا ای ډي ورسره اضافه کړو. خو دغه بې قاعدې چې دي irregular verbs چې دي، دا یو خاص قاعده نه لري، نه کوم خاص فرمول لري.
دا نو باید موږ تاسو ذهن کې همداسې له یادو نه زده کړو ترڅو هر یو فعل مثلا هر یو وکابلري هر یو لغت جدا جدا موږ تاسو زده کړو چې د دې دویم حالت او دریم حالت یې څه رقم مثلا موږ تاسو په تېرې زمانه کې یا په پرفیکټ زمانو کې څه رقم موږ تاسو د دې څخه ګټه اخلو په جملو کې. دوستانو اوس پاتې پرفیکټ زمانی دي چې په پرفیکټ زمانو کې په زیاتو کې موږ تاسو د فعل دریم حالت استعمالوو. نو په همدې خاطر مې دا مهمه وګڼله چې زه باید دغه ویډیو له تاسو سره شریکه کړم ترڅو د فعل په حالتونو باندې تاسو پوه شئ. که چیرته د فعل په حالتونو باندې پوه نه شئ نو بیا پرفیکټ زمانې له تاسو لپاره لږ ذره مشکلې تمامیږي او صحیح به ورباندې پوه نه شئ. بیا هم درته وایم چې فعل مثلا څلور حالته لري چې یو ته وایي پریزنټ فارم ده چې مثلا درته ومې ویلې سپیک، او بل پریزنټ کنټینیوس ده، پریزنټ پارټیسیپل یا پروګرسیو هم ورته وایي چې هغه مثلا سپیکینګ آی ان جی ورسره راځي. د دې دویم حالت چې دا په تېره شوې زمانه کې دا موږ څنګه استعمالوو؟ د سپیک دویم حالت ده سپوک ده، SPOKE. دلته ګورئ دلته ډي یا ای ډي موږ تاسو ورسره اضافه نه کړه، دلته مکمل د دغه فعل سپیلنګ مکمل تغییر وکړ. همداسې بیا په پاست پارټیسیپل کې دریم حالت چې دا بیا هغه سپوکن کیږي، SPOKEN سپوکن کیږي، مکمل سپیلنګ یې تغییر کوي. ځینې داسې لغتونه یعنی ځینې داسې فعلونه هم شته چې د هغوی مثلا اول دویم او دریم حالت ټول یو سپیلنګ وي، هغه هیڅ تغییر نه کوي. مثلا موږ تاسو وایي کټ، کټ په پریزنټ ټنس کې هم کټ ده، په پاست ټنس کې هم کټ ده، او په پاست پارټیسیپل کې هم کټ راځي. نو دغسې ځینې دي چې سپیلنګ یې تغییر نه کوي، ځینې دي چې سپیلنګ یې تغییر کوي، او ځینې باقاعدې چې دي هغوی سره ډي او یا ای ډي ورسره اضافه کیږي. نو دوستانو هیله ده چې دغه ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ ترڅو د فعل په حالتونو باندې پوه شئ. زمانې ډېرې مهمه دي، باید موږ تاسو همدغسې په پښتو کې او په دري کې هم موږ تاسو د فعل حالتونه لرو. دا چې زموږ ستاسو مورنۍ ژبه ده زیات ورته توجه ورته نه کوو او زیات ورته متوجه کیږو نه، بلکې که چېرته موږ تاسو په ګرامر په شکل باندې موږ تاسو ولولو نو حتما بیا ورباندې پوهیږو چې څومره فرق کوي. مثلا زه وایم زه له تاسو سره خبرې کوم، دا پریزنټ ټنس خبرې کوم، زه اوس مثلا تاسو سره خبرې کوم، او که وایم چې دا خبرې ما پرون له تاسو سره کړې، بیا زه ما له تاسو سره پرون خبرې وکړې، تېره زمانه شو خبرې وکړې، خبرې کوم خبرې وکړې، ګوره فرق پکې راغی. همدغسې مثلا زه ډوډۍ خورم، ما ډوډۍ وخوړه. هغه دوستان چې نه پوهېږي چې د فعل حالتونه څه شي ته وایي، مثلا په پښتو کې زه درته تشریح کوم، زه ډوډۍ خورم، ما ډوډۍ وخوړه، ما ډوډۍ خوړلې وه. ګوره درې حالتونه دي، زه ډوډۍ خورم، ما ډوډۍ وخوړه، ما ډوډۍ خوړلې وه. ګوره دا درې واړه حالتونه تغییر کوي، د زمانو په مقابل کې فرق کوي. نو دغه باید موږ تاسو زده کړو چې په انګلیسي کې څه رقم موږ تاسو استعمال کړو. مثلا زه وایم چې I am eating، زه ډوډۍ خورم، I am eating، دا اوس موجوده زمانه سوه، موجوده جاری زمانه سوه، I am eating چې اوس لګیا به ډوډۍ خورم. او که وایم چې ما مثلا پرون ډوډۍ وخوړه نو بیا وایم چې I ate yesterday، ما پرون وخوړه. صحیح شو؟ ate دویم حالت سو تیره زمانه سه. او که وایم چې ما ډوډۍ خوړلې وه I had eaten، I had eaten، دې دپاره بیا past perfect tense استعمالیږي. نو فعل حالتونه تغییر کوي، همدغسې په پښتو کې هم کوي، همدغسې په دري کې هم فعلونه تغییر کوي. دوستان نهایت عزیز، امیدوار هستم که چند زمانی که در یوتیوب براتان نشر کردیم امیدوار هستم که اونا را درست یاد گرفته باشین. یکی از زمانها که مثلا در یوتیوب نشر کردیم یکی present tense هستک، زمان حال ساده هستک، یکی هم present continuous tense، future tense و past tense. این چهار زمانه را براتان ما پست کردیم در یوتیوب. حالا قبل از این که زمانه پرفکت برای شما در یوتیوب پست کنم خواستم که امرایتان امی حالتهای فعل برایتان امرایتان شریک بسازم و برایتان تشریح کنم که اینا بسیار مهم است که باید ما یاد بگیریم که فعل چند حالت داره. اصلا فعل سه حالت داره که یکی پرزنت است، دومیش که است پاست است، پاست فرم اف ورب است، فعل است،
و سومشان پاست پارتیسیپل است. بعضی از دانشمندان گرامر میگه که این 4 حالت داره فعل که اونها امی در present continuous tense حالت فعل که استعمال میشه او را هم حساب یکی از حالتهای فعل میکنه که همراهش ing اضافه میشه. مثلا که ما میگیم که speak حرف زدن گپ زدن است. speak این در حالت عادی خود است که در زمان حال ما شما اکثر از این استفاده میکنیم و اگر همین را مثلا در present continuous ما شما استفاده کنیم پس میگیم speaking یک ing همراهش اضافه میشه که در این حالت این را یک حالت دیگه فعل میگن. و اگر در گذشته باشه باز میگیم spoke میگیم که حالت دومش است در گذشته و حالت سومش چی است؟ spoken که حالت سوم فعل میشه. باز این حالتهای فعل که هست به 2 قسم است که یکیش regular verbs میگه دیگهش irregular verbs میگه. regular یعنی با قاعده که یک قاعده خاص داره، یک قانون داره که چی قسم ما میتونیم این فعل حالت اول و دوم و سومش ما مشخص بسازیم که حالت اولش مثلا talk است گپ زدن حالت اولش است. اگر بخوایم که در ماضی در گذشته ما استفاده کنیم پس همراه talk یک ed اضافه میشه که میگیم talked که talked میشه. مثلا باز حالت سومش که هست او همچنان talked میشه که حالت سومش میشه. این شکل در پشتو ما شما هم حالتهای مختلف فعل را داریم که مطابق با زمان ما ازش استفاده میکنیم. مثلا ما امیالی برای شما میگم که من نان میخورم و در حالت خوردن هستم و یا میگم که من نان خوردم که گذشته و من نان خورده بودم این پاست پارتیسیپلش میشه که حالت سوم فعل است. یعنی در این همچنان در پشتو ما داریم حالت فعل که حالت اول و دوم و سوم است که نظر به زمانه ما ازش در جملات استفاده میکنیم. پس به همین خاطر ما ایرا لازم دیدم که باید ما امی حالتهای فعل همراه شما شریک بسازم تا که برای شما مشکل ایجاد نشه وقتی که من زمانهای present perfect یا past perfect یا future perfect را تشریح میکنم که براتان سخت نباشه که بگوین که چرا در اینجا مثلا فعل اینقدر تغییر کرده و چطور تغییر کرد. بازم براتان تشریح میکنیم که فعل اصلا 3 حالت داره که present است، past است و past participle است. که 3 حالت داره فعل که مثلا با قاعدهش گفتم که امرایش دی و یا ایدی اضافه میشه در حالت دوم و سوم و بی قاعده که هست اونا متاسفانه یک قاعده خاص نداره به می خاطر برایشان افعال بی قاعده میگه که در اوجا ما فقط سپلینگ بعضی کلمات فعلات تغییر میخوره، مکمل سپلش تغییر میخوره و بعضی از اونا هست که اصلا سپلش تغییر هم نمیخوره ولی اونا همهشان بی قاعده هستن که انشالله در ویدیو را امرای تا آخر ببینین که من هر کدامش جداگانه براتان تشریح میکنم، جملات درش براتان میسازم که شما بهتر و خوبتر بفهمین که حالتهای فعل چی رقم تغییر میکنن. اینایی که بی قاعده هستن مثلا speak گپ زدن یا حرف زدن، مثلا میگیم که I speak English، من انگلیسی صحبت میکنم یا انگلیسی گپ میزنم. اگر امیرم من مثلا در گذشته باشه، مثلا دیروز من انگلیسی گپ زده باشم، باز میگیم که I spoke English yesterday، من دیروز انگلیسی صحبت کردم. ببینید صحبت میکنم، صحبت کردم، صحبت کرده بودم. دری همچنان ما داریم که فعلات تغییر میکنم. حالا مثلا من میگم که I speak English، من انگلیسی صحبت میکنم. باز اگر دیروز صحبت کرده باشه میگم I spoke English، من انگلیسی صحبت کردم. یا اگر حالت سومش استعمال میکنیم باز میگیم که I had spoken English، من انگلیسی صحبت کرده بودم. اینال ببینین دری همچنان فعل حالتایش تغییر میکنن. پس دوستان عزیز ویدیو را تا آخر همراه ما تماشا کنین، با دوستانتان شریک بسازین و دوستانتان که علاقمند آموزش لسان انگلیسی هستن لطفاً ویدیو را همراهشان شریک کنین و بله فراموش نکنین چنل یوتیوب ما را همچنان همراهتان سابسکرایب کنین. دوستانو په دې هیله چې دغه ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ او کوم دوستان خپلوان مو چې وي چې هغوی غواړي د انګلیسي ژبه زده کړي، نو انشاءالله زه به کوشش کوم چې په منځ کې کله کله د محاوروي ویډیوګانې هم درته پوسټ کوم چې په هغې کې تاسو وکولی شئ چې محاورې زده کړئ
نو ان شاء الله چې زه به په دې ویډیو کې مکمل دغه د ورب حالتونه درته تشریح کوم. ویډیو له ملګرو دوستانو سره شریکه کړئ. زما د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. سبسکرایب چې کړئ په دې کې تاسو ګټه دا ده چې کله زه نوې ویډیو پوسټ کوم نو تاسو ته احوال درکوي چې د نوې ویډیو راغلی ده او نو تاسو به ترې نه یو څه زده کړئ. بیا هم مننه. یو بله هیله دا لرم چې زه غواړم کوشش کوم چې ځینې ویډیوګانې اوس داسې جوړې کړم چې زه په انګلیسي کې اول تشریح کوم بیا په پښتو او دري کې درته تشریح کوم تر څو د انګلیسي سره تاسو نور زیات هم آشنا سئ. کوشش به کوم چې زه زیات انګلیسي خبرې وکړم بیا به پښتو کې ترجمه کوم او تاسو ورباندې پوه شئ او په دری کې هم. دوستان عزیز کوشش میکنیم که بعضی از ویدیوهای ما زیادتر یک موضوع را براتان در اول در انگلیسی تشریح کنم بعدا پشتو و دری که شما با انگلیسی زیادتر گوش کنین و بشنوین و آشنا شوین. بیا هم تاسو ټول څخه مننه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ان شاء الله چې د ویډیو نه به هم تاسو ډیر څه زده کړئ. ډیره زیاته مننه. تشکر. قربان تاسو. ورب یا فعل دوستانو لکه څنګه مې چې درته په ویډیو کې مخکې وویل چې فعل په دوه قسمه به ده چې یو ته regular verbs وایي یعنی قاعده لرونکي فعلونه دي او بل irregular verbs بې قاعدې فعلونه دي. دا چې قاعده لرونکي فعلونه کوم دي او بې قاعدې فعلونه کوم دي دا به انشاءالله په راتلونکي سلایډونو کې درته تشریح کوم هر یو جدا جدا. دوستان نهایت عزیز فعل براتان گفتم که دو قسم است که یکیش میگه که regular verbs یا افعال با قاعده و دومش است irregular verbs یا افعال بی قاعده. ای که با قاعده کدامش است و بی قاعده کدامش است بیاین که در سلاید آینده ببینیم. Regular verbs. With regular verbs, we add d or ed to form its past or past participle. دوستانو وای د قاعده لرونکو فعلونو سره موږ تاسو دی او یا ed په داسې حال کې اضافه کوو تر څو چې دغه دویم او دریم حالت جوړ کو. یعنی د دویم او دریم حالت لپاره یې موږ تاسو ورسره دی او یا ed اضافه کوو. دوستان عزیز برای regular verbs میگیم که with regular verbs we add d or ed to form its past or past participle. یعنی با فعلای با قاعده ما دی و یا ای در حال اضافه میکنیم که حالت دوم و سومش بسازیم یعنی گذشته و پس پارتیسیپلش بسازیم. پس با افعال با قاعده دی و یا ایدی اضافه میشه. ای که چی وقت دی اضافه میشه و چی وقت ایدی بیان که در مثال های آینده ببینیم. دوستانو دا چې څه وخت موږ تاسو ورسره دی اضافه کو او کله ورسره ایدی اضافه کو نو راځئ چې په مثالونو کې وګورو. دوستانو دی په کوم وخت کې موږ تاسو د فعل سره اضافه کولای شو. په انګلیسي کې داسې وایي when the base form of a verb ends in a vowel and one or more consonants plus e. و چیرته که د فعل اصلي حالت په واول باندې ختمیږي دغه نه او هغه سره یا څو کانسوننت وي او یا ای وي په آخر کې نو موږ صرف ډي ورسره اضافه کوو. لکه بیک پخولو ته وایي د ده دویم حالت ده بیکډ. وګورئ صرف ډي ورسره اضافه شوی ده او دریم حالت هم ده بیکډ. دریم حالت کې هم صرف ډي اضافه شوی ده. بل مثال ده بلیم ملامتولو ته وایي دویم حالت ده بلیمد. ګورئ په ای باندې ختم شوی ده نو صرف ډي موږ تاسو ورسره اضافه کړی ده او دریم حالت ده هم ده بلیمد. دوستان عزیز دی را چی وقت ما میتونیم که امرای فعل اضافه کنیم؟ میگه در انگلیسی میگه when the base form of a verb ends in a vowel and one or more consonants plus e. میگه وقتی ما میتونیم که حالت اول فعل خاتمش به واول باشه یا چند تا کانسوننت از او پیش باشه و یا خاتمش به ای باشه ما فقط دی را اضافه میکنیم. مثلا در مثال میگیم بیک پختن را میگه. حالت دومش از بیک خاتمش به ای شده پس فقط دی را اضافه کردیم. در حالت سومش هم بیکت است. دیگه مثالش از بلیم ملامت کردن میگه. حالت دومش از بلیمد و حالت سومش هم بلیمد که فقط دی اضافه شده. دوستانو add ed یعنی ed په هغه وخت کې اضافه کیږي لکه په انګلیسي کې when a verb ends with a consonant plus y
change y to I and add ed. و کله چې یو فعل په کانسوننت وي او کانسوننت نه وروسته y راسي نو هغه y په I باندې بدلیږي او ed ورسره اضافه کیږي. لکه try. په try کې موږ تاسو ګورو چې په آخر کې r او y دی نو د r کانسوننت ده او آخر کې y ده نو دغه y له منځه ځي د y په ځای باندې I لیکل کیږي او ed ورسره اضافه کیږي. لکه try tried. دریم حالت هم ده tried یعنی try کوشش کول. په بل مثال کې cry دیزی کې هم r کانسوننت ده او په آخر کې y ده نو دا y له منځه ځي د y په ځای باندې I استعمالیږي او ed اضافه کیږي. لکه cry cried. دریم حالت هم ده cried. دوستان عزیز ایدی را در وقت اضافه میکنیم وقتی که یک فعل خاتمش به کانسوننت پلاس وای باشه یعنی از وای قبل یک کانسوننت باشه باز وای باشه وای از بین میره و به جای وای آی را استفاده میکنیم و ایدی را اضافه میکنیم. مثل try. در try میبینیم که آر کانسوننت است و وای از بین میره به جای وای آی استعمال میشه که حالت دومش میشه tried حالت سومش میشه tried یعنی کوشش کردن. مثال دیگه است که cry C-R-Y R بازم کانسوننت است و بعد از R Y آمده که میگیم Y از بین میره به جای Y I استفاده میشه میگیم که cry cried و حالت سومش میشه cried. نو دوستانو مثالونه ډیر زیات دي داسې نور هم مثالونه لري او نور قاعده هم لري خو دا به ان شاء الله په راتلونکي ویډیوګانو کې بیا درته چې کله ایډوانس ته ورسېدو زیات معلومات به درته درکړم خو زیاتره بې قاعدې فعلونه باید له یادو نه موږ تاسو زده کړو چې څنګه په جملو کې استعمال کړو. دوستانو ځینې فعلونه داسې دي چې هغه یو سیلاب لري یو سیلابه دي یعنی یو اواز لري چې لکه بان یو ځای نه د بندېدو معنا لري چې یو ځای کې ته بان سوی یعنی ته اجازه نه لري چې بیا هلته لاړ سې. نو په دې حالت کې بیا دغه آخري کانسوننت باندې د کم آخري هغه چې وي دا ډبل کیږي او ای ډي ورسره اضافه کیږي. لکه بان باند او دریم حالت یې ده باند. ماپ هغه یو قسم جارو ده چې لمده ټوټه چې په فرش باندې هغه کیږي. نو ماپ ګورئ چې په پی باندې یو اواز لري ماپ یو اواز ده نو دغه پی ډبل کیږي او ای ډي ورسره اضافه کیږي ماپت. همداسې سپ هم یو اواز لري یو سیلاب لري. سپ غړپولو ته وایي چې دویم حالت ده سپت دیزی کې د پی ډبل سوی ده او ای ډي ورسره اضافه سوی ده او دریم حالت کې هم سپت ده. ټراپ په تله کې ګیرېدلو ته وایي لکه ټراپ دلته هم یو اواز لري یو سیلاب لري نو د پی ډبل سوی ده ټراپت او دریم حالت هم ده ټراپت. دوستان عزیز بعضی از فعلای است که یک سیلاب است یک صدا داره مثلا بن یک صدا داره اینا در باز این حرف آخرش دبل میشه و ایدی باش اضافه میشه. مثلا بن که از یک جای ممنوع دخول شده باشه یک کسی یا یک چیز بند شده باشه بروی میگه بن که مثلا بند حالت دومش هست ببینید که این دبل شده و ایدی اضافه شده. حالت سومش هم هست بند. یا ماپ یک قسم جاروی تر است که خانه ها را ما امرش پاک میکنیم که حالت دومش میشه ماپت پی دبل میشه و ایدی امرایش اضافه میشه و حالت سومش هم میشه ماپت. سپ شپ کردن میگه SIP یم یک صدا داره سپ حالت دومش میشه سپت پی دبل شده و ایدی امرایش اضافه شده سپت حالت سومش هم میشه سپت. دیگه مثال از ترپ در تلک گیر شدن است که یک موش می باشه یا مثلا یک چیزی در تلک ما میگیریم گوره میگه ترپ. حالت دومش هم میشه ترپت. ببینین که پی دبل شده و ایدی امرایش اضافه شده و حالت سومش هم است ترپت که پی دبل شده و ایدی امرایش اضافه شده. دوستانو په دې هیله چې په ریګولر او ایریګولر فعلونو باندې به ښه پوه شوي یاست نو انشاءالله چې دې نه وروسته به زه درته پرفیکټ ټنسونه شروع کوم تر څو ښه ورباندې پوه شو. نو په هغې کې بیا مثالونو کې مختلف فعلونه راځي او انشاءالله چې له هر یو سره به اشنا سئ. دوستان عزیز
امیدوار هستیم که افعال با قاعده و بی قاعده را درست فهمیده باشین و انشالله که زمانه های پرفکت را شروع میکنم که در او باز مثال ها بیشتر می باشه و انشالله که هر کدامش جداگانه تشریح میکنم تا شما بهتر و خوبتر بدانید. تشکر، مننه. ستاسو له توجه څخه نړۍ مننه. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي. قدرمنو هیوادوالو، د ویډیو لایک او شیر مو هیر نشي او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. تشکر از توجه شما عزیزان. با امید اینکه ویدیو قابل پسند شما قرار گرفته باشد. هموطنان عزیز، لطفاً لایک و شیر این ویدیو را فراموش نکنید و چینل یوتیوب ما را نیز سابسکرایب کنید. تشکر. ژوندی دوی افغانستان. زنده باد افغانستان.